په تېره اونۍ کې شاوخوا 1500 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي تېره اونۍ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې شاوخوا 1500 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي سراج نن شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مرګ ژوبلې زیاتوالی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو پیدا کولو لامل هم شوی دی. هغه زیاته کړه د مرګ ژوبلې له اړخه تېره اونۍ د دښمن لپاره مرګونې وه. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 1500 مړي او ټپیان شوي دي. دغه مرګ ژوبلې خپله د هغوی د رهبرۍ په منځ کې یو ډول اختلافات رامنځته کړي دي. له دې سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې اوس مهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت ویان مرستیال پوادامان نن شنبه امریکا غږ ته وویل چې په ننګرهار، لغمان، خوست، لوګر، پکتیا، غزني، بادغیس، غور او بلخ ولایتونو کې د طالبانو بریدونه دفع شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د تېرو څلوېښتو ساعتونو راپدې خوا د افغان هوایي ځواکونو او ځمکنیو بریدونو کې 210 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د دفاع کولو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سراج چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.